چې کوم مسافر لیري دي بیا کورو له را روان دي اکثره د اختر په شپو کې ډېر زیات اکسیډنټونه کیږي. الله پاک دې هر مسلمان خپل کور لره په خیر راورسوي، خپل ادې لره، خپل بابا لره، خپل کوروالا لره، خپل اولاد لره، خپل قریبان لره الله پاک دې د هر غم له هر مصیبت او له هر طرف وساتي، کله اسمان کله مځکه کله نور څلور طرف الله دې حفاظت وکړي. یو عجب توري بلم درته وایم، یعقوب علیه السلام ته الله پاک 11 زامن ورکړي، ډېر ښایسته خوندور ښه ځواني الله ورکړي وي. ښکاره مثال د یوسف علیه السلام دی. نو یعقوب علیه السلام خپلو بچیانو ته ویل پخوا به دا ښارونه دی و مطلب کلاوي به وي ورباندې، لوی لوی دیوالونه پر راګرځېدلي وو، بیا بیا دروازې درلودې، په دې به ښار ته ننوتل. نو د خپلو زامنو ته دا مطلب نصیحت وکړي چې تاسو ټول پر یوه دروازه مه ننوځئ. ته چې ښار لر ورځې پر یوه دروازه ټوله مه ورځئ. ولې مه ورځئ؟ وجه دا ده چې نظر نسئ. 8 ورونه 9 ورونه 10 ورونه 11 ورونه نظر نسي، د خلکو نظر در باندې ونه لګیږي. او په دې کې یو لوی بنیادی خبره دا هم ده چې کله کله په اختر کې زموږ د قریبان عزیزان اختر لره روان یو موټر دی، 5 مطلب الکان دي، 2 نجونې دي، خوندې دي، بابا وادي په یو موټر کې رواني. خدا مکه الله دې نه کوي، الله دې هر مسلمان وساتي. بیا یو پیښه راشي ټول کور ورسره متاثر شي، ټول کور. اوس که 2 په یو موټر کې راشي، 2 په بل موټر کې راشي، 2 په یو بس کې راشي، 2 په بل بس کې راشي، بابا وادي په جاز کې راشي، نو به که الله دې نه کوي، الله دې نه کوي نقصان راتلی، نقصان به کم راشي. زموږ ټول کور په یو موټر کې را روان سي، بیا چې هر بده پیښه سوله، هر پیښه راله، خدا مکه ټول کور چې دی هغه در په در شي. اکستی په یاد هغه پروش کال بو اقندار کې هغه 4 رونه و، که څنګه هغه ودونه په یو ورځ کړي وو، بیا چیرې په پکنیک روانو د شمال خواته بیا موټر ولګوي، بیا موټر ځینې واوښتی. 4 سره ورونه غالبا دغونه به وو، که یو کم څو 3 ورونه وو. دا 3 سره ورونه په یوه ورځ یې ودونه وو، ځوانان ورونه وو، د یوه بابا و ادې څخه وو، او بیا په یوه ور 3 سره شهیدان شو. اوس نو هغه بابا وایي ابو لازم قندار یو مېلمه راغلی اجازت الله، هغه وایي بابا یې وایي چې دا ټوله دنیا الله راڅخه اخیستې وایي، دا ټوله دنیا یې راڅخه اخیستې وایي، بس صرف دغه خبره ماته نه وای راپېښه سوې، زه بل شی پر دې روی زمین نه غواړم. الله دې مو وساتي. صحیح سلو دا ښه خبره ده چې کله د بچیانو مسله ګر په یو موټر کې مه ځغلي ورور، ته په فلاني موټر کې راسه، بل په فلاني موټر کې راسي، بل د کرایې په موټر کې راسي، هېڅ اسمانه چې به کېږي 50,000 روپۍ زیاتې خرڅې کوي، کم سے کم هلته د کور هغه د یعقوب علیه السلام سنت چې کم دی هغه به هم ژوندی سي. زه وخت کور ته روان وم، نو زما بابا هم په خپل موټر کې روان دی، زه هم روان یم. نو زموږ طالبۍ دماغ دی، د ملایي دماغ دی، موټر څه تیز چلوم، بابا مې موټر څه کرار چلوي. زه تر بابا مخته سوم، دغه بې ادبي ما وکړله. چې زه مخته سوم، زه کور ته ولاړم، نو 6 ساعت کوي ناوخته مې بابا راغلی، مطلب نیمه ګنټه بعد راغلی، حالانکه کور نږدې و. ما پوښتنه وکړه مال کاکه که ولې وځنډېدې؟ خو هلته یو ځای خو زه درسره راتېر شولم. ویل زه هلته یو ځای ودرېدم. نو مال ولې ودرېدې؟ خیر خو و. ول بده خبره یې چې اوس زم په موټر کور ته روان یم، ته هم روان یې، خلک هم راته ګوري، څوک په موټر نه لري، او دا بس زه په دې وجه څه الله زه دونه دیخ سوم. مال سبحان الله، د بزرګانو د مشرانو دونه لوی لوی دماغونه، د ځوانانو سر نه په خلاصېږي. د ځوان دا خیال دی چې زما د پلار پر ما موټرسایکل نه دی پیرزو، پر ما یې موټر نه دی پیرزو، پر ما یې موبایل نه دی پیرزو، پر ما یې دکان نه دی پیرزو، پر ما یې پکنیک نه دی پیرزو، پر ما یې د انډیوالانو سره زیارت و بولانو کندهار کابل نه دی پیرزو، یا ټوله در باندې پیرزو دي. زوی خو زړه نه در باندې لرم، پریشانی ډیر دي، غمونه ډیر دي، تکلیفونه ډیر دي. ته زما د زړه ټوکړه یې، زه نه غواړم چې زما د زړه ټوکړه له ما بېله شي. که نه زما ټوله دنیا ستا ده. د بابا او د مشر ورور دغه فکر یې، د عادي او د خور دغه فکر یې، او موږ په بله خوا تلل چې یا زما پلار ما ته موټرسایکل نه راخلي، یا زما پلار ما نه یې لکه، یا زویه دا خبره نه ده، ما تا سره خبر یو، دا ټوله دنیا تر تا قربان ده، خو زه ستا غم کوم، ستا د یوه نوک خرابېدو د وینې کېدو زه تاب نه لرم، ستا د غم زه تاب نه لرم، ستا د مشکل زه تاب نه لرم. زویه زه په دې وجه داسې نه ده چې زه ما پر تا دنیا نه ده پیرزو. الله پاک دې زموږ د بچیانو حفاظت وفرمایي، الله دې زموږ د ځوانانو حفاظت وفرمایي، الله دې زموږ د مسافرو حفاظت وفرمایي، الله دې زموږ د کورنۍ په کور کې څو دي الله دې د هغه ټولو حفاظت وفرمایي. هر څوک چې ودې اختر ته ارمانجن دي الله پاک دې ارمانونه ورپوره کړي، الله پاک دې دغه اختر زموږ دپاره د خوشحالۍ او د مغفرت سبب وګرځوي، الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله. الله رسول فرمایي تاسو د قرآن
څه کوئ؟ تلاوت کوئ، قرآن وایاست. کله چې یو سړی قرآن ووایي د قیامت په ورځ به دغه قرآن د الله په دربار کې درېږي چې یا الله دې سړي ته به معافي کوې، عفو به ورته کوې، بخښه به ورته کوې، دې سړي زه ډېر وویلم. اوس خبره دا د عزیزانو، اول خو زموږ ته قرآنونه نه دي زده. ګوره چې نو کله به زموږ دی بدبخته معاشره سوله، یو عالم دی، محدث دی، مفسر دی، دا د چا تر لاس لاندې؟ د هغه سړي تر لاس لاندې چې در اوسه د سبحان الله او د الحمدلله په فرق نه پوهېږي، په قرآن نه پوهېږي، د قرآن او د حدیث فرق نشي کولی. خو دا شیخ الحدیث او دا شیخ القرآن د ده په لاس کې دی ورته وایي تیز یې که، کرار یې که، مخت یې که، شات یې که. تر دې نه بیا د بدبختۍ در سره بله زمانه سته هم نه. نو دلته خبره دا د عزیزانو، ما ته پرون د امریکې سه یو اجاڼي میسیج کړی و، مولوي صاحب زما قرآن نه دی زده، زه په لا اله الا الله باندې وایم بس. مالیا داسې مه کوه جاڼۍ، داسې وکړه الحمدلله شریف راواړوه. الحمدلله شریف په قرآن پاک کې ستا زوی ته ووایه، چا ته ووایه، ابې د ښکاره کې ورته ګوره وایه. قرآن داسې دی، د شیخ صاحب فرمایي، شیخ زکریا صاحب رحمه الله حدیث دی، کوم ځای چې قرآن ته ګوري وایي 2000 درجې ثواب دی، او په یاد یې وایي بیا 1000 درجې ثواب دی. هلته ورته ګوري، یا قل والله شریف راواړوه، قل والله شریف ته ګوره بیا یې وایه. اوس دا خو ضروري نه ده چې هر سړی به د قرآن حافظ وي، هر سړی به د قرآن عالم وي، یا هر سړی به ټول قرآن زده وي. ډېر داسې کسان سته لږ قرآن یې زده دی، هغه لږ وایي خو ډېر یې وایي، ډېر یې وایي. دا لږ به د قیامت په ورځ تا چیږي د کومه ځای خلاصوي؟ د الله د عذاب خلاصوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک الله فرمایي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن کثیر مولوی صاحب حدیث نقل کړی د قیامت په ورځ به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله په دربار کې پیش چې یا الله دا زما امت نه دی، دې قرآن ته شا ورګرځولې وله، دې قرآن نه وایي، په قرآن عمل نه کوي، قرآن ته توجه نه ورکوله، دنیا ته ډېره توجه ورکوله، د دنیا خبرو ته ډېره توجه ورکوله. جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم به شکایت وکړي د خپل امت د الله په دربار کې، یوازې د کافرانو نه، د مسلمانانو هم. دی مسلمان خو د قرآن نم په کالم نه اخلي، دی مسلمان په 5 کال قرآن دی خلاص کړی. سبحان الله. اوس په پیغمبر علیه السلام شکایت وکړي، نو چې پیغمبر علیه السلام مبارک شکایت وکړي د الله په دربار کې، د هغه امتي به څه حالي؟ د هغه امتي به څه حالي؟ الله رب العزت فرمای دا کافرانو به څه کول؟ کافرانو به ویلې ولورسي چې دا قرآن ویل کیږي چې دا لا تسمع لهذا القرآن، یو خو دا قرآن اوري ما والغوا فيه لعلكم تغلبون. ورسي دي چې قرآن وایي چیخې کوي، نارې کوي، نارې وایي، چیخې کوي، الله دا قرآن ته مه پرېږدئ. دا د کافرانو میشن و پروګرام ولو. دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله په دربار کې څه کوي؟ شکایت کوي چې یا الله زما دې امتي په ټول ژوند باندې نه قرآن ویلی دی، نه رااخیستی دی، نه رغبت کړی دی هغه خواته، نه ودې ته کتلی دی، نه عمل ورباندې کړی دی. بیا به الله رب العزت سم عمل ورسره وکړي د هغه چا سره. مړ څومره د قرآن نه خبر یو، بس د حافظ صاحب په قرآن باندې مړ ځان خلاص کړی چې بس حافظ صاحب داسې داسې داسې. الله کې علامه شمس الحق افغاني صاحب فرمایي رحمه الله چې هلته قرآن یو سړی وایي په زور یې وایي، دلته یو سړی پر نفل باندې ولاړ دی، دا چې کوم سړی پر نفل ولاړ دا به سلام ګرځوي. ولې به ګرځوي؟ پر قرآن باندې غوږ ونیسه، پر قرآن باندې غوږ نیول دا واجب دی، ضروري دی، لازمي دی. ویږئ. نو اوس به پیغمبر علیه السلام د الله په دربار کې شکایت وکړي. سبحان الله، سبحان الله، الله اکبر. څومره لویه ستړې ورځ را روانه ده، ما او تا و یخ ته ځان اوسې ټینګولی، و ګرمۍ ته ځان اوسې ټینګولی، و غم ته ځان اوسې ټینګولی. هغه توره تیاره، هغه تنهایي، هغه تنګ ځای، په هغه ځای کې و ما ته څه کوو؟